السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د پاکستان سوپر لیګ کې نن د اسلام آباد یونایټډ او د پېښور زلمي لوبډلې ترمنځ زبردسته بهترینه ښایسته لوبه ترسره سول. مجیب لوبه وګټل، ګربز او فاروقي وبایلل. د ډېرو لوبو وروسته نن یو ځل بیا پیچ د بالینګ دپاره جوړ سوی و، یا د بیټینګ او د بالینګ د دواړو دپاره جوړ سوی و چې بالران هم ښه کې وځلېدل او بیټسمینان هم. په تېرو لوبو کې یوازې پیچ د بیټینګ دپاره جوړېدی چې په هغه کې بالران ډېر سخت ټکول کېدل، خو بیټسمینان بیا ډېر ښه ځلېدل. هر لوبغاړي 50 او سلیزې جوړولې. دا لوبه د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ ترسره سول. اسلام آباد یونایټډ لوبډلې د لوبې پچه وګټل، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې سره ګربز او فاروقي او د پېښور زلمي لوبډلې سره بیا نن یوازې مجیب ولوبېدی. پېښور زلمي لوبډلې په لومړي توپ وهنې سره په ټاکل سوي 60 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې جوړې کړې. سیم ایوب په 0 د فضل حق فاروقي لخوا وسوځېدی. ډېر زبردست بولډ کې محمد عارف بیا ډېره ښه توپ وهنه ترسره کړل، په 19 بالونو باندې 9 منډې جوړې کړې. راجا پکسا 40 منډې جوړې کړې. د اسلام آباد یونایټډ لوبډلې لپاره بیا په توپ اچونه کې حسن علي ډېره خوندوره توپ اچونه ترسره کړل. په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 3 مهم لوبغاړي وسوځول. کپتان شاداب خان هم په 4 اورونو کې 42 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي وسوځول. محمد وسیم هم یو لوبغاړی وسوځوي. فهیم اشرف او فضل حق فاروقي هم یو لوبغاړی وسوځوي. اسلام آباد یونایټډ لوبډلې د 180 منډو هدف په تعقیب کې د لوبې په 19.4 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي د لاسه ورکړل. یوازې 160 منډې جوړې کړې، په 14 منډو یې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره یوازې ګربز او شاداب خان او فهیم اشرف ښه لوبه ترسره کړل. فهیم اشرف په 14 بالونو باندې 38 چټکې منډې جوړې کړې. رحمان الله ګربز په 40 بالونو باندې 33 چټکې منډې جوړې کړې، 3 څلوریزې، 1 شپږیزه په بیټینګ شامله وه. شاداب خان بیا په 19 بالونو باندې 25 منډې جوړې کړې، 2 شپږیزې، 2 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې. د پېښور زلمي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې خورم شهزاد ډېرې زبردسته په زړه پورې بهترینه لوبه ترسره کړل. په 1.4 اورونو کې 14 منډې ورکړې، 3 وکټ یې ترلاسه کړې. موکیم په 4 اورونو کې 30 منډې ورکړې، 3 وکټ یې ترلاسه کړې. نیشام او امیر جمال هم 2 وکټ ترلاسه کړې. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.